الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه مخکې په درسونو کې د انبیاء علیه السلام د سیرت په برخه کې څلک لنډ مختصر شانتي معلومات وړاندې کړو، خصوصا په تیر درس کې د دې نه مخکې کوم درس چې هغې درس کې مونږ د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام د ژوند د پیدایښت نه مخکې او د پیدایښت هغه ته مونږ معلومات لږ وړاندې کړی وو چې عیسی علیه السلام د حضرت بیبي مریم علیه السلام زوی او د عمران المسیح او د بیحنا المسیح کېدلو او د الله پاک د بني اسرائیل د پاره د پیغمبر او د رسول او د نجات ورکوونکي په حیث را لېږلی وو. خو هغې خلکو بیا داسې حالت پیښ کړ چې هغه د خبرې بیخي دې اندازې ته ورسوله چې په خدای او الوهیت په دې شیان باندې خبره کړه. موږ تر دې ځایه رسولی وو چې عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو او مور د خلکو مخې ته راغلل، بس خلکو ډېر زیات پروپاګنډه وغه شروع کړه، ډېر زیات شکوک او شبهات یې کړه چې د هارون خورې تاسو خو ډېر متقي او پرهیزګاره خلک یو، بلکې ته خو د عبادت او د هغه په خاطر باندې حرم ته وقف کړی وي او تا داسې کار وکړې چې بغیر د واده نه، بغیر د کوزدې، بغیر د نامزدۍ، بغیر د هغه نه تا ماشوم پیدا کړې. نو هغې خو الله پاک مخکې نه دا طریقه جوړه کړې وه چې دا به خلکو ته وایي چې ما روژه نیولې. په هغې وخت کې د سموت یا د سکوت هغه روژه وه. نو لاس یې کړو، بیا اشاره وکړه عیسی علیه السلام تاسو دې نه پوښتنه وکړه ته څه وایي. نو بیا عیسی علیه السلام هم دا خبره وکړه چې انی عبدالله، زه د الله پاک بنده یم، ما ته کتاب را کړی او ما زه پیغمبر ګرځولی یم او زه مبارک ګرځولی یم په هر ځای کې چې ما به خیر خلکو ته رسېږي. ما ته په لمانځه او په زکات باندې امر کړی تر څو چې زه ژوندی وم. زه به د والدینو خدمت کوم او زه چې متکبر او هغه سړی نه یم او په هر وخت کې د ولادت په وخت کې، د مرګ په وخت کې، د راپرچېدو په وخت کې ما الله پاک ما باندې سلامتیا کړې. دغه خبرې ورته وکړې. دا خبرې خو بالکل واضح وې. بیا بالکل د یو څو ساعتونو ماشوم داسې هم نه چې ورځې پرې تېر شي، بلکې په همغه ورځ دی وزېږېدل او په همغه ورځ باندې دا خبره پېښه شوه. نو الله عز وجل بیا وایي چې اوس عیسی علیه السلام حقیقت دغه دی چې دا کوم تاسو واورېدلو. نو ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. د عیسی علیه السلام حقیقت دغه خبره ده چې وایي زه عبدالله یم، ما ته کتاب راکړل شوی، زه پیغمبر یم. دا نه خدای ده، نه د خدای زوی ده، نه د خدای سره شریک ده، نه خدایي صفات لري، بلکې د نور انسانانو، نور بشر بشان باندې ټول خصوصیات چې بشر لري دی هم لري. صرف دی که نااشنا طریقه باندې پیدا شوی دی چې د بې پلاره. نو ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی علیه السلام مثال د آدم علیه السلام په شان دی، بلکې د هغې نه هم لږ هغه دی. هغه دا دی چې آدم علیه السلام بې موره بې پلاره پیدا شوی دی. عیسی علیه السلام خو لا مور لرله، پلار یې نه لرلو. نو که د الوهیت خبره په دې کې چې یو سړی بې پلاره پیدا شي، هغه د اله او خدای ګرځي، نو بیا خو اول آدم علیه السلام د خدای مستحق دی، ځکه چې هغه نه پلار و نه مور وه. نو چې پلار و مور نه دا خو ډېر ښه شو نسبت هغه ته ده چې مور خو یې شته په هر صورت زېږېدلی خدای د چا نه که نه. نو په دې خاطر باندې الله پاک دوی ته وایي چې دا خبرې مه کوئ. اصل حقیقت دغه دی. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه. الله د دې نه ډېر پاک دی، د دې نه ډېر منزه دی، د دې نه ډېر اوچت دی چې هغه د ولد څوک دې په زویتوب باندې ونسي، یا څوک دې په مشاورتوب باندې ونسي، یا څوک په وزیرتوب باندې ونسي. د هغه علم، د هغه طاقت، د هغه قدرت، د هغه عظمت دومره زیات دی
چې د سره چاته احتیاج نشته، نو چې احتیاج یو څوک په هیڅ ځای کې په هیڅ میدان کې هغه چاته محتاج نه دی، هغه صمد ذات دی. نور ټول مخلوقات دته محتاج دي، د ټولو مخلوقاتو حاجتونه پوره کوي او د ټولو مخلوقاتو د حاجتونو د پوره کولو په وروسته د هیڅ چا نه هیڅ شی نه غواړي، دا ټول مفت او ټول حاجتونه د خلکو او د خپل چاته محتاج نه. نو داسې یو ذات چې داسې صفات ولري، نو هغه څه ضرورت لري مشاور ته، څه ضرورت لري وزیر ته، څه ضرورت لري منشي ته، څه ضرورت لري دی ته چې اوس هغه وکړي. یو څوک د په زویتوب باندې یا په اصطلاح سره په همسرتوب باندې د دی ونسي، لږ خو فکر کوئ دا ذات خو لږ کم از کم وپېژنئ چې دا څوک دی. نو ځکه الله پاک ورته وایي چې دغه اصلي حقیقت چې کوم یو دی هغه دغه و چې عیسی علیه السلام په خپله ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي چې د عبدالله د الله پاک بنده او عبد. یو خبره را په یاد شوه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تقریبا 2-3 صحابه کرام او 18-19 مېرمنې او زنانه لاړې حبشې ته هجرت وکړي. نو چې کله هغوی حبشه کې ورسته، حبشه کې چې کله دوی ځای په ځای شوه، نو د مکې د قریشو نه یو 2 کسیز پلاوی عمر بن عاص او عبدالله بن ابي ربيعه، دا 2 کسان پسې ورغله. ولته هغه چارواکو ته چې کوم یو د پاچا سره نږدې شاوخوا ګرځېدل، دوی ته څه تحفې محفې او لکۍ ورته غوړه کړله او څه شوړې موړې ورکړې. نو بیا د هغې نه وروسته ورته وایي چې داسې موږ د وطن نه څه خلک را تښتېدلي دي او خپل دین یې پرېښی، ستاسو دین یې پرېښی، څه نااشنا غوندې بل دین یې رایستلی دی او دلته راغلي دي هغه موږ پلرونو مورګانو او د خلکو را لېږلي یو چې تاسو لاړ شئ، دا خلک دلاسه کوي راوړئ. نو موږ پاچا ته ورځو چې تاسو زموږ ملاتړ وکړئ. اول ته دا خبره تیت کړي چې دا خلک موږ په دلاسۍ نه باندې بوځو. دوی خو دلاسۍ نه کوله، وهلو ټکولو دوی نه را تښتېدلي وو. نو بس دوی ورته چې بیخي صحیح ده، ځکه هغوی خو تیار شوړې وهلې وې، بس خوله یې خوږه شوې وه. نو ورته وایي صحیح ده، سبا تاسو راشئ پاچا صاحب په مخکې به موږ هم هغه وکړو. سبا چې پاچا ته راغله د خلک، نو ورته وایي داسې موږ د مکې نه راغلي او مخکې سره پېژندګلویو ته ور هغه تحفې محفې چې څه پاچا ته یې راوړی و، نجاشي ته هغه یې هم وړاندې کړه. ډېر خوشحاله شو، ډېر ښه شیان ورته راوړي وو. نو د هغې نه وروسته بیا دا خپل عرض وړاندې کړ چې موږ خو داسې د مکې نه مکې سردارانو مشرانو دوی صاحبانو را لېږلي چې دا زموږ هلکان ملکان چې دې ځای نه لاړ دي، خفه شوي دي، تښتېدلي دي، هلته اتا وطن کې اوسېږي. نو که دا موږ ته بېرته په دلاسۍ نه باندې راکړي په لاس، موږ به بېرته وطن ته بوځو، هلته به دا مسله حل شي. بده خبر ده چې موږ څه خلک دلته اوسېږي د غریبۍ او محتاجۍ او هغه کې داسې یو څه هغه یې وکړه. نو نجاشي په دې وخت کې د هغه ته ورته ویلې چې دا خو صحیح ده، ښه خبره ده، خو زه به دا خلک یو ځل ګورم، د هغوی سره به خبرې کوم، هغه به وګورم چې هغوی دا خبره تاییدوي که نه یې تاییدوي، دا تاسو چې کومه خبره کوئ. نو هغې ورته ویل چې نه صاحب، نو څه ضرورت شته، خو موږ خبره وکړه. نو هغه څه چارواکي چې هغه شوړې موړې وهلې وې، خوله یې ورته خوږه کړې وه. هغه ویل چې صاحب نو ضرورت څه دی، لکه کابینه کې چې خلک ناست رئیس جمهور خبرې کوي، بیا کابینې والا هغه ورکوي، نظر ورکوي، داسې نظر ته یې ورکوي چې بس خو ضرورت نشته دې خلکو خبره وکړه. خو اشنا خلک یې ستا سره اشنا دي، موږ سره اشنا دي، سره دې خبرو نه پوهېږي. نو هغه ویل چې نه، د عدالت تقاضا دا ده چې دا خلک به یې زه راوغواړم او دوی سره خبره وکړم. نو بس سړی پسې ولېږل، راغله. چې کله راغله د هغوی نه پوښتنه وکړه تاسو ولې راغلي؟ نو هغه هغه تفصیلي خبره ورته وکړه، سیرت په درس کې دا خبره تېره شوې. بس پاچا پوه شو چې دا خلک د مجبوریت نه دلته راغلي دي، هلته وهل ټکول او زور او زیاتیا پکې دلته خپل دین یې اړول. نو دا خلک بیچارګان مجبور وراغله دلته. ورته وایي چې دې پسې مه ګرځئ، بس تاسو ځئ. نورې سخته خبره ونه کړه مسلمانانو ته، ورته وایي ځئ بس اوسېږئ. او دې ته ورته وایي چې بس خیر دی چې راغلي دي. بس دلته عمر بن عاص ویلې قسم وخوړلو چې تر څو مې دا خلک د دې ځای نه شړلي نه تر هغې نه پرېږدم. نو بس باچا ته بیا یو خبره وکړه، مذهبي اختلاف نه کار واخیستو. د هغه ته ورته وایي چارواکو ده چې تاسو خو عجیب خلک یې، تاسو دا خلک پرېښود، دا خو داسې عقیده لري چې دا تاسو خدای چې کوم دی عیسی مسیح دا خدای نه ده، دا بنده دی، او بنده چې بیا خو ډوډۍ مخوري، خوراک هم خوري او تشناب ته هم ځي که نه. نو طبیعي خبره ده چې انسان یې خو تشناب ته به ځي، قضای حاجت به کوي، جوابیچه ته به ځي، دا خو طبیعي خبره ده. نو داسې خبرې ورته وکړه چې د هغې خلکو احساسات یو ځل روپارول، ځکه چې خدای یو سړی خدای نه خوراک خوري، نه جوابیچې ته ځي، نه تشناب ته ځي، هېڅ ضرورت نه لري. نو دا خو چې دا شیان لري، معنا دا چې دا دوی چې کوم صفات ورته ویلې چې مسلمانان داسې عقیده لري، دې خو معنا دا وه چې دا خو رښتیا دي، مونږ خدای ته وایي چې اوس
جوابچه کې تا خو ډېره بده خبرې سړي د داسې هغه په ذات په باره کې بس یو دم را په غوسه شو او دا خبره باچا ته ورسېدله چې اتخله خو تا پرېښو دا خو دغسې بده عقیده لري. بس باچا هم خفه شو. نو بس سبا یې بیا پسې سړی ولېږلو. بیا چې سړی پسې ولېږلو بس راویې غوښتل چې راویې غوښتل نو د دوی ویان او سخنګوی چې حضرت جعفر دی حضرت علي کرم الله مشر ورور نو دی راغی نو هغوی خبر شوي وو چې داسې خبره شوې وه پروپاګند شوې نو هغوی مخکې نه اماده وو چې کله راغله نو د باچا ته نه پوښتنه وکړه نجاشي چې تاسو د عیسی مسیح په باره کې څه عقیده لرئ. بیا خو ورته چې زموږ عقیده نه ده مونږ ته چې کوم کتاب کلام الله عز وجل را لېږلی دی په هغې کې چې څه راغلي فکس به هماغه شیان درته ووایو. نو بیا دغه آیاتونه چې دا کوم یو دلته چې قال عیسی علیه السلام وایي چې انی عبدالله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا دغه څو آیاتونه ورته تلاوت کړه. چې کله ورته تلاوت کړه نو بس وی نجاشي داسې د خپل تخت باندې چې ناست و داسې لاس یې ټیټ کې یو دغسې یو خس هغه یې راواخیستو خلچوکی یا لرګی یې راواخیستو او داسې لاس کې ونیوی چې قسم په خدای چې دا دوی کومه خبره وکړه دغه حقیقت همدغه دی عیسی علیه السلام دی الله پاک پیغمبر دی الله پاک رسول دی او نه خدای دی نه د خدای زوی نه د خدای شریک دی. دغه خبره ذلک عیسی ابن قول الحق الذي فيه يمترون حقیقت دی عیسی علیه السلام دغه دی. نو دا نجاشي همدغه خبره وکړه یو دم شاوخوا چارواکي مارواکي دا پادریان مادریان یو دم را برک شو چې ته څه ووایې چې بس خبره په دغه شوله. نو بیا یې دته غوسه ورغله نجاشي ته غوسه ورغله چې دا خو ظالمان پرون یوه خبره کوله نن خبره بله خواته واوښتې. دې نه معلومېږي چې دا وفد چې د مکې نه راغلی دا ظالمان دي. بس یو دم یې ویلې چې 15 احکام یو ځل صادر کړه. دا خلک چې کوم یو وفد راغلی دا ټول تحفې او تحایف یې چې راوړي دا بیرته ورته بار کوي او په زودترین فرصت کې به موږ د خاورې نه وځي. لکه هغه سیاسي ډیپلوماتان چې دی یو مملکت سفیران بل مملکت شړي داسې یو هغه ورباندې وکړه او د مهاجرینو په باره کې هغه وکړه چې سر د نن نه دا خلک د پاچا مېلمانه دي شاهي مېلمانه دي او چې چېرته هم د حبشې په خاوره کې ګرځي هېڅوک یې مخه نشي نیولی که چا ورباندې ظلم وکړي دا به کېږي. داسې هغه وکړه چې دا دوه کسان چې دا وفد راغلی او خلکو ویل چې دا په څه مصیبت ککړ شو خو مهاجر و پراته به وو دلته مونږ خو ځان ته په زوره باندې هغه د موچیو غم راوکړولو ځان ته اوس مصیبت جوړ کړي. اوس خو د پاچا مېلمانه شو پاچا شاته وګرځېدو غریب خلک او بس دونه غټې درجې مرتبې دا زمونږ ګناه ده زمونږ غلطي ده. بس ځان ته به کله او په ځان باندې خولې ولګولې چې کږ کې نه بیا راغلي مونږ خو خپله ځان تباه کړه. ځکه قرآن عظیم شان وایي چې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دوی چې کوم مکر او تدبیر او توطیه او دسیسه جوړه کړې وه الله شنډه کړه او د دوی په خلاف یې وکړلو د دوی په خلاف بلکې کار وشو چې دوی نه غوښتل همغه شی وشو چې دا خلک د دې ځای نه وباسي بلکې ونه باسل شو بلکې شاهي مېلمانه او شاهي اعزاز هغوی خلکو ته حاصل شو. نو همغه دا خبره په دې خاطر وکړه چې د آیات شریف هلته حضرت جعفر طیار نجاشي ته ولوسو. نجاشي په دې اقرار وکړه چې بالکل خبره همدغسې لکه دا تاسو چې وکړه عیسی علیه السلام نه خدای دی نه د خدای زوی دی نه د خدای مشاور دی نه د خدای شریک دی. نو دا د عیسی علیه السلام په باره کې ابتدایي خبرې چې عیسی علیه السلام بالکل په کوچنیتوب کې وکړي هغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف دی چې په کوچنیتوب کې چې ځینو خلکو خبرې کړي یو پکې دغه دی. بل دینه د عیسی علیه السلام خدا خو د هغه خبرې وي چې عیسی علیه السلام د ولادت په اوله ورځ کې د خبرې وکړې بالکل اوله ورځ کې بلکې د ولادت نه یو څو ساعته وروسته. اوس د کوچنیتوب په باره کې چې د ماشومتوب یې څنګه تېر کړی دی نو روایت دا دی چې د خو طبیعي خبره دا ده چې د مور سره خپلې مور سره هم دی و 2 کاله یو نیم کال چې څونه د هغه رضایت موده د هغونه تی ورکړی شو دی ورکړی او لږ برابر کړی شو. په دې وخت کې ویلې چې د فلسطین کوم مشر جو هیرودوس دا ویلې د بې مریم یې د نه یېرېدله. ځکه یو روایت راغلی دی په دې کتابونو کې وایي چې دغه وخت چې کله سیدنا عیسی علیه السلام پیدا شو ولادت وشو نو د روم د امپراتورۍ نه څه هغه راغله نجومیان نجوم کې چې ګوتې ویلې دا خلک راغله او فلسطین ته وویلې چې د عیسی د مسیحیانو باچا او نجات ورکوونکی چې هغه راغلی دی او پیدا شوی دی. په دې وخت کې باچا دی دا خبره کړه باچا دستي خلک پسې هغه کړه ولېږل چې هله تاسو کوشش وکړئ چې دا سړی پیدا
راکړي وګرځېده خو د عیسی علیه السلام درک یې ونه شو لګولی پیدا نه کړه. بس بېرته خپل وطن ته لاړه. چې وطن ته لاړه دلته خطره پیدا شوه. بیبي مریم په دې خبره شوله چې داسې مصیبت پیدا شوی دی او په دې وخت کې دوی په بیت لحم کې وو. نو په دې خاطر باندې ویلې چې بیبي مریم ځان سره فکر وکړي چې دلته خو هغه سخت دی. نو ویلې چې دې نه وروسته دې لاړه بیا هغه ته مصر ته لاړه تر 12 کلنۍ پورې چې عیسی علیه السلام د 12 کلونو کېدلو نو دوی په مصر کې اوسېدل. بیا دغه باچا چې کوم یو دی دا مړ شو هیرودوس په نامه دا چې مړ شو بیا چې دوی خبر شو چې باچا مړ شو بیا بیرته واپس راغله. ځکه دا خبره دته شوې وه چې داسې یو سړی راځي ستا حکومت او ستا هغه به چپه کوي. نو دی ویرېده. دوی خپلې یېرې په خاطر باندې کوشش کولو چې دا ونیسي او بندي. ځینې روایت لا دا هم راغلی چې د عیسی علیه السلام په خاطر په دې فلسطین په منطقه کې ډېر داسې هلکان ماشومان چې هغه پیدا شوي هغه یې وژل. دا روایت هم شته د عیسی علیه السلام په خاطر. خو 12 کلنې نه بعد بیا دوی بیرته راغله هغه ته ناصرې ته راغله. ناصره کې چې ما ویله چې د بیت المقدس نه مخ په شمال تقریبا 100 کیلومتره بر شمال ته پرته دلته ځکه دا د بیبي مریم خپل اصلي ځای همدا ناصره وه. ځکه خو عیسی علیه السلام ته عیسی ناصري وایي دا خلک دوی دا څوک چې مخالفین دي په اصطلاح سره. نو بیا یو روایت دا دی تقریبا انجیل کې هم راغلی زموږ کتابونو دا خبره لیکلې ده. امام ابن جریر طبري علامه ابن کثیر چې بیا یو ځل دی راغی د څه کار په خاطر یا د مذهبي اختر په خاطر بیت المقدس ته چې کله راغی نو هغه مور ورسره وه ګرځېده راګرځېده اخر ایسته چې دوی روان شو عیسی علیه السلام ته چېرته ورک شو لا درکه شو ته نو په شو وګرځه اخر پیدا کړه چې ګوري چې په هیکل سلیماني کې نه داخل دی هغه کې د استادانو سره مشرانو خلکو سره راسي او دا نو د عمر کې تقریبا تنکۍ ځوانۍ کې په داسې حالت کې نو چې دی ګوري چې د مشرانو استادانو د هغه سره ناست دی او خبرې کوي څه پوښتنې هغوی هم کوي څه پوښتنې دی هم کوي وایي چې دا دی چې ناست دی خو د الله پاک پیغمبر الله پاک خو په انبیا علیه السلام ته خپل ذاتي علم ورکوي چې کوم علم دی د خپل طرف نه ورکوي. استاد مدرسې او پوهنتون ته ضرورت نه الله پاک دې ته علم لدوني ویل کېږي چې الله پاک په خپله ورکوي القا کوي ورته په ټولو شیانو ښه پوهېږي. نو بس دا د سره خو الله پاک ښه پوره علم ورکړی. موږ یو مخکې خبره کړې وه چې انبیا علیه السلام په خپل وخت کې د ټولو امتیانو نه زیات علم لري. نو د سره خو علم زیات و نو په دې خاطر باندې د چې خبرې کولې خلک د غټ ربیون چې دوی ورته وایي د یهودیانو د اسرائیلو غټ مشران علامه لکه موږ او تاسو علامه پلانکې ورته وایو دا شیګان ورته آیات الله وایي داسې غټ خلک ناست وو. نو ده به خبرې چې کولې بالکل هغوی سر بې خلاصېدو او داسې یعنې داسې دلایل ویلې چې هغوی جواب نه شو ورکولی. نو ډېر ښه بحث او هغې سره وکړې. د هغې نه وروسته بیبي مریم چې کله راغله چې پیدا کې ورته وایي چې راځه دا خو په غم ککړ خلک دي مصیبت دی دوی سره باس مه کوه بس روان شو. بیا په دې وخت کې د په بیت المقدس کې حرم شریف کې د حرم شریف کې داسې کارونه ولیدل چې دی ډېر زیات خفه شو په هغې باندې. ځکه د حرم شریف نه دوی بازار جوړ کړی و سوداګانې به کې دی هغه به کې حتی یو روایت دا راځي چې ویل د حرم د څارویو د غواګانو د پسونو د وزو نه د نه ډک بس خلک اخیستل او خرڅول او هر څه معاملې پکې دلته روانې وې. نو عیسی علیه السلام په دې ډېر خفه شو. نو زړه ځان سره هغه وکړه چې که ما ته وسه راغله نو زه به د حرم د تاسو د خلکو د هغه نه پاک کوم. بس دوی لاړه نو څه وخت تېر شو غالبا وایي چې 10 کلنۍ ته چې دی کله ورسېدو نو ځواني په ناصره کې بیا تېره کړه هلته. نو الله پاک پیغمبر ته خو مخ موږ ویلې که نه لس صفاته د حضرت مسیح علیه السلام موږ بیان کړه چې هغه وجیها فی الدنیا والآخره من المقربین او د خلکو سره به خبرې کوي په هغه کې او د صالحینو د جملې نه به یو رسول به دا ټول 10 صفات چې موږ هلته مخکې تېر کړه هغه صفات خو په ده کې و که نه دا خو یو نمونه یو دی خو دوه الګو او ماډلي. نو د ده زندګي خو بالکل د خلکو په وړاندې به لکه د لمر په شان زندګي د انبیا علیه السلام وي. نو خلکو کې ډېر زیات محبوب او هغه نو خلکو غم ورته لرل. په دې وخت کې د الله پاک بیا نبوت ورکړي. یو روایت راځي چې غالبا هغه را نقل کړی اناجیلو ویلې چې د نبوت نه مخکې چې د توحي وشي نو دی څه وخت په خلوت کې تېر کړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټول انبیاو سنت دا دی چې د نبوت نه مخکې دی یو څه مرحله د خلوت او د تنهایي او د جدایي تېري. نو سیدنا عیسی علیه السلام هم عیناً همداسې شو چې څه مرحله او څه هغه یې د خلوت تېره کړله چې د خپل فکر او نظر او هغه دې ته مراقبه وایي د تصوف یا د سایکالوژي په اصطلاح کې سایکالوژي کې دې ته مراقبه ویل کېږي. سړی د خپل فکري قواوې ټولې متمرکزې کړي یو نقطې ته.
نو د هغې نه وروسته چې د خلوت ښه شو بیا الله پاک د وحی شروع کړه. نو د نبوت په باره کې اتفاقي فیصله ده اتفاقي خبره چې په 30 کلنۍ کې د نبوت ورکړی شوی دی. نور انبیا علیه السلام ته 40 کلنۍ لاندې باندې ورکړی شوی، خو عیسی علیه السلام د 30 کلنۍ کې مخکې یو خبره دی یحیی علیه السلام په باره کې هم تېره شوله چې یحیی علیه السلام ته الله پاک نبوت په مخکې ځوانۍ کې ورکړی و، ګرچې هلته الفاظ داسې راغلي چې صبیه یعنې ماشومتوب کې، خو مطلب تنکی ځوان چې په دغه وخت کې الله پاک دته نبوت، دا استثنایي مسله وه. نو دی هغه شو دته الله پاک نبوت ورکړي. نو چې نبوت یې ورکړي بیا په دې نبوت باندې سرفراز شو. نو د عیسی علیه السلام د نبوت او د تعلیماتو په باره کې ډېر مهم شیان دي چې باید موږ او تاسو پرې پوه شو. نو د عیسی علیه السلام د نبوت په باره کې خو باقاعده قرآن عظیم شان کې ډېر آیاتونه دي، غالبا څو آیاتونه په مختلفو اشکالو مختلفو الفاظو کې راغلي. یو خبره د سوره نساء کې یو آیات دی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، وایي چې عیسی په تحقیق سره عیسی مسیح چې کوم دی د مریم زوی هغه دی الله پاک رسول دی. دا سوره نساء کې یو اویا ته هغه دی. او بل ال عمران کې 7 آیات دی ورسولا الی بنی اسرائیل، صفاتو کې موږ د خبر ورسېد د بنی اسرائیل لپاره چې دی رسول دی. هلته چې خپل عیسی علیه السلام چې خپل خبره په اوله ورځ د ولادت کې وکړه چې انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، هلته هغه بالکل هغه د ولادت په اوله ورځ دا خبره وکړه ماته کتاب او بلکې پیغمبر ګرځولې شوی مخکې نه ما د پیغمبر فیصله او د کتاب راکولو خبره شوې ده. نو دغه د عیسی علیه السلام هغه د نبوت خبره. اوس راځو دې خبرې ته چې د تعلیمات څه کوم شیان د په تعلیماتو کې شامل وو. یو خبره بیا زه تکراروم مخکې څو ځلې کړې ده چې انبیا علیه السلام د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې دا 1,00,000 انبیا علیه السلام چې تیر شوي دو ټولو په تعلیماتو کې دا خبره موجوده وه چې ان اعبدوا الله، د الله پاک عبادت وکړو یو، ولا تشرکو به شیئا، د هغه سره څوک نه شریک کړو. دا په ټولو کې شریکه خبره دې کې څه نشته. او الله ربکم ورب آبائکم، الله د ستاسو رب او ستاسو د نیکونو رب دی او د دې نه غیر بل اله نشته دی. دا د ټول انبیا علیه السلام خبره. نو دا شریکه خبره ده چې د سیدنا عیسی علیه السلام د دعوت هغه بنیادی اصلي او اولی خبر همدغه وه چې د توحید او وحدانیت او د عبادت د فرضیت خبره چې دا به تاسو کوئ بل چا به نه، غیر الله نه بل چا هیڅ عبادت نه کوئ. نو یو اولینه خبره دا وه د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې. او بلکې د ټولو انبیا علیه السلام دا ده. دویمه خبره دا ده چې الله عز وجل داسې ذات دی چې هغه ډېر اسماء الحسنا بهترین نمونه او کلی نمونه لري. هغه قادر مطلق دی، هغه لیدونکی دی، هغه اوریدونکی دی، هغه رازق دی، هغه مالک دی، هغه خالق دی، هغه اول دی، هغه آخر دی، هغه ازلی دی، ابدي دی، نو علیم دی، حکیم دی، سمیع دی. دا صفات عیسی علیه السلام به دې خلکو ته ویل چې ګوره هغه کوم الله چې تاسو پیدا کړي، تاسو ته رزق درکوي، تاسو ژوند او مرګ د هغه په لاس کې دی، هغه دغسې داسې صفات لري. تاسو ولې د بل چا پسې ځئ، د بل چا په خبرو باندې تاسو غولې کوئ؟ خپل الله چې تاسو رزق درکوي، تاسو ژوند مرګ په لاس کې دی، او بلکې ټول جهان او د ټولو کائناتو خالق او مالک او مدبر ذات هغه دی، هغه ستاسو رب دی او هغه په طرف متوجه کوي، د هغه عبادت کوي، هغه په وحدانیت باندې وپېژنئ. د دویمه خبره تقریبا همدغه ده چې الله عز وجل تاسو پیدا کړي، تاسو ته په دنیا کې رزق درکوي، روزي درکوي، تاسو د زندګۍ تدبیر کوي. صمد ذات دی، هیڅ چاته محتاج نه دی بلکې ټول ورته محتاج، او دا د ټولو خلکو احتیاجونه پوره کوي او د چا نه په بدل کې فیس نه غواړي، هېڅ هم ته نه غواړي. نو بس دغه دا د عبادت مستحق دی. او که په دې دنیا کې څوک ښه کارونه وکړي الله پاک په آخرت کې بیا بدله نیکه بدله ورکوي، او که څوک بد کارونه وکړي الله پاک هلته سزا او جزا ورکوي. دا دویمه خبره. درېیمه خبره د سیدنا عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې دا چې دا بني اسرائیل او یهودیان چې کوم دا خو ډېر زیات په مادي شیانو کې ډېر زیات داخل شوي وو، بلکې دا باطني او روحاني او اخلاقي شیان چې دی پرېښي. نو یو خبره چې هغه ډېر زیات ټینګار په کوم کولو هغه دا و چې تاسو استغفار او توبه وباسئ. الله پاک دا څه غلطیان هم چې کړي دي، انسان نه غلطي کېږي، بس توبه وباسئ، الله پاک استغفار وکړئ. او څونه چې استغفار او توبه وباسئ الله پاک ستاسو ټول
ګناهونه بخي، بلکې د موږ تاسو په شریعت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او راوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې د په رښتیني ډول د ګناه نه توبه وباسي نو داسې معنا لري لکه هېڅ ګناه چې نه یې کړي. نو د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې یو خبر همدا وه چې ګوره که تاسو غواړئ چې پاک شئ، پاکوالی غواړئ، نو د پاکوالي لپاره بهترین شی چې کوم دی توبه او استغفار دی. نو دا ډېر تاکید او ټینګار یې به دې خبره کوله چې تاسو الله پاک توبه وباسئ او کوم اعمال چې تاسو کوئ دا بد کارونه دي نو دې نه تاسو په خصوصي لحاظ باندې توبه وباسئ. بله خبره دا کوله چې د کامیابۍ او د نجات او د خلاصون اصلي ذریعه چې کوم ایمان او عمل صالح دی. دا د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې دی چې د انسان د نجات دپاره، د کامیابۍ دپاره، د خلاصون دپاره، د سرخرویۍ دپاره بس دوه شیان ډېر مهم دي، یو ایمان بالله او بل نیک اعمال. که تاسو خیال موږ قرآن عظیم شان کې وړوکی صورت 3 آیاتونه، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم دی په زمانه چې انسان ټول په زیان کې دی مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هغه کسان نه دي په زیان کې، په تاوان کې نه دي، بلکې کامیاب دي او بریالي دي او نجات پیدا کوونکي دي. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چې ایمان راوړي او نیک عمل کوي. نو د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې همغه د موږ او تاسو د صورت خلاصه عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې شته چې ګوره د نجات اصلي ذریعه چې کوم یو ده هغه ایمان او نیک اعمال دي، صالح اعمال ده. عیسی علیه السلام تعلیماتو کې دا خبره وه. بل خبره څلورمه خبره، پنځمه خبره دا وه چې دا ګناهونه چې کوم یو دي دا د عذاب سبب ګرځي په دنیا کې، په آخرت کې د خجالت او د انسان د رسوایی سبب ګرځي او د جهنم د اور سبب ګرځي. باقاعده موږ تاسو په قرآن شریف کې ډېر ځایونو کې دا راغلی چې ګناه بالاخره که سړی په دې باندې همداسې پاتې شي، توبه او استغفار ونه کړي نو آخر انجام یې څه شی دی؟ اور دی او جهنم ته به پرېوځي. په دنیا کې به د سختو مشکلاتو او تکلیفونو سره مخامخ کړي. نو د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې یو خبره دا وه چې دا ګناه چې کوم یو دا د اور او د جهنم او د سخت عذاب سبب کېدی هم د په تعلیماتو کې هغه. بله خبره، اومه خبره دا وه چې دا عفو او درګذر او تېرېدنه او د خلکو سره ښه خوی او حسنه اخلاق چې دي دا ډېر بهترین شی دی او دغه ډېره زیاته توجه پکار ده. په د یهودیانو کې غټ مشکل اخلاقي پستي و، اخلاقي ګراوټ او اخلاقي کمزورتیا پکې وه. نو ځکه عیسی علیه السلام دې ته ډېره جدي پاملرنه وکړه چې او کوم شیان چې دوی نقایص لرل، څه مشکلات هغې په ګوته کول چې دا او دا، لکه ډاکټر وظیفه هم دی چې هغه امراضو تشخیص وکړي او د هغې نه وروسته د هغې مطابق به دوا ورکړي. نو عیسی علیه السلام هم د خلکو هغه اخلاقي حالت لیدلی او چې دا خلک په اخلاقي لحاظ باندې ډېر زیات مادي طرف ته متوجه شوي دي. نو دوی ته دا خبره کوله چې ګوره د عفو، درګذر او تېرېدنه او د بل چا خیال ساتل دا شیان داسې دي چې دا حسنه اخلاق دي او حسنه اخلاق باندې الله په غټې غټې درجې خلکو ته ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په میزان کې، د میزان په تله کې تر ټول دروندترین شی چې کوم یو دی هغه حسن خلق دی، حسنه اخلاق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، غالبا امام ترمذي را نقل کړی چې تر ټولو ډېر دروند شی په میزان کې هغه حسن خلق دی، حسنه اخلاق دی. نو ځکه عیسی علیه السلام هم په دې تاکید کړی و چې دې شیانو ته ډېره توجه کوئ. بله د دې هغه کړی و چې وینه تویول دې نه به ډېر ځان ساتئ، ځکه چې دا ډېر ناوړه او ډېر بد عمل دی. وینه تویول، څوک وژل په ناحقه طریقه باندې، دا ډېر بد ده. غصه او قهر چې دی دا ګناه ده او دا د بدلې اخیستل دی، بلکې جرم دی چې څوک خلکو نه په اصطلاح سره قهر او ګناه کوي، خلکو ته بد نمونه اخیستل دا هم دی د په هغه کې چې خلکو ته بد اخیستل چې دی دا جرم دی. لکه موږ تاسو قرآن شان کې سوره حجرات کې راځي چې بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، د بل چا ته بد نوم اخیستل دا بدترین شی دی د ایمان نه وروسته. چې سړی مؤمن شي وروسته ولې چا ته بد نوم اخلي؟ نو عیسی علیه السلام په هغه کې یو دا و چې وینه به نه تویوي، چا ته به بد نوم نه اخلي، چا ته به قهر غصه نه کوي، څوک به نه ټېلوي، څوک به نه سپکوي، چا ته به په سپک نامه باندې نوم نه اخلي. عیناً هغه سوره حجرات کې کوم آیاتونه راغلي دي چې هغه بالکل د همغې موږ څو بار دا خبره وکړې وه چې دا دین یو دی چې د آدم علیه السلام شروع تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې نوم اسلام. دا چې دا نور ادیان خلک آسماني ادیانو باندې یادوي، د هغې وجه دا ده چې هغه آسماني دین کې څه لاندې باندې راوستی دی
بس یو نومې پیښه ده، هغې ته یې آسماني دین نوم ورکړی دی. بله خبره دا ده چې د ګاونډي د همسایه خیال ساتل، د هغوی حقوق ادا کول. د ګاونډي په باره کې خو د بخاري شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر وخت به جبریل راتلو نو ما ته به دا د ګاونډي په باره کې ډېر زیات تاکید کولو د حقوقو. ما داسې ګمان وکړ چې کیدای شي اخر موږ سره په میراث کې هم شریک شي. دا د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه السلام ما ته هر وخت د همسایه او د ګاونډي د حقوق په باره کې دومره تاکید کولو چې ما داسې فکر وکړ چې دا کیدای شي آینده را سره په میراث کې هم شریک شي. دومره مهم هغه و. نو د عیسی علیه السلام په هغه کې یو خبره هم دا ده چې تاسو به د خپل ګاونډي، د خپل همسایه او خپلوان شریک خیال به ساتئ د هغه حقوقو او د هغه، ځکه د ټولو نه نږدې څوک چې تا ته پروت دی هغه د انسان خپل ګاونډی دی، دیوال شریک دی، شپه ورځ سره کښېني، پاڅېږي، ګوري، په غم او په درد په ټولو کې شریکان کې. بلکې د همسایه خپل حقوق دي په یو بل باندې چې د هغې خیال باید سړی وساتل شي. بله خبره د عیسی علیه السلام دا وه چې غیر محرمو ښځو ته کتل، غیر محرمو ښځو ته کتل، هغه حتی الفاظ یې داسې راغلي دي چې غیر محرمو ښځو ته کتل دا په حقیقت کې زنا کول دي. د عیسی علیه السلام خپله خبره دا ده چې غیر محرمو ښځو ته کتل، لاندې باندې کېدل، دا په حقیقت کې زنا کول دي. نو ځکه عیسی علیه السلام دې خبرې ته ډېر راکړې. او رښتیا خبره دا چې واقعیت خبره دا ده چې غیر محرمو ښځو ته کتل، د هغوی سره ارتباط کول او د هغوی سره ناسته پاسته او روابط، دا د فتنې او د فساد ډېر لویه منبع ده، ډېر لویه هغه ده. او د دې نه دا ډېر اخلاقي فسادونه چې دي او دا په اصطلاح سره د انسان د عزت پایمالېدل په دغه شي کې ډېر پراته دي په دې کې. ځکه نو عیسی علیه السلام دې ته متوجه و چې دغه شی که کله راشي نو بیا انسان کې اخلاقي مشکلات پیدا کېږي، فساد پیدا کېږي. نو ځکه دې ته خلاقت هغه کړی و چې نور خو لا څه کوي چې صرف قتل غیر محرمې ښځې ته هم زنا حسابېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې سترګې هم زنا کوي، غوږونه هم زنا کوي، خوله هم زنا کوي، لاس هم زنا کوي، پښه هم زنا کوي. چې کوم یو کار یې هغې باندې چې ادا کړي نو هغه عضو پکې شاملي. او بله خبره د خپل مور و پلار خدمت کول او د هغو حکم منل، دا موږ هم تاسو قرآن عظیم شان کې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا، چې الله پاک دا فیصله کړې، حکم کړی چې غیر دنه به د بل چا عبادت نه کوي، د مور پلار سره به احسان کوي. نو د مخکې د عیسی علیه السلام خپلو خبرو کې چې وبرهم بوالدیه، او ما ته هغه شوی دی چې ته به د خپلو والدینو د مور پلار یا د خپل مور خیال ورته ساتې. نو هلته لا خبره کړې وه چې د مور پلار خدمت چې دی دا یو د الهي احکامو نه دی. الله پاک فیصله کړې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. بل د غریبو او بېوزلو سره مرسته کول، صدقه ورکول. عیسی علیه السلام خپله خبره دا ده چې که هر چا په دنیا کې په غریب سړي باندې خپل مال مصرف کې، صدقه او زکات یې ورکړي، دا د الله پاک په دربار کې د خزانو مالک وي. بالکل د موږ او تاسو د حدیثونه همدغه کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هر شی دلته ورکړئ، د هغې څو چنده به الله پاک هلته درکړي. بلکې قرآن عظیم شان وایي چې مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. یو دانه که تاسو صدقه کوئ، دې دانې داسې فکر وکړئ چې دا دانه لکه هغه کې چې واچوئ خاوره کې، هغه به 2 بچکې راوکړئ، په دا 2 بچکې کې به ویږئ او هغه کې به 100 دانې نو 200 شو. والله یضاعف لمن یشاء. څونه د انسان اخلاص ډېري. نو ځکه د عیسی علیه السلام وایي چې که هر چا بېوزلو غریبو خلکو ته صدقه او خیرات او زکات ورکړي نو د الله په دربار کې به بیا د خزانو مالک هلته وي. ځکه چې دا د یو دانې نه چې 200 دانې جوړېږي نو خزانه توره یې که سپینه چې دلته 1 درهم ورکړي، 1 روپۍ ورکړي، هلته به په زرګونو تا ته درکول کېږي. نو ځکه عیسی علیه السلام وایي چې چا هم په دې وخت کې د غریبو، د بېوزلو او د نادارو خلکو سره کومک وکړي نو الله پاک به هلته درته خزانې ورکړي. نو دا د خلاص د تعلیماتو خبره وه چې عیسی علیه السلام د نبوت هغه د تعلیماتو هغه دا وه چې الله پاک د پیغمبر رالېږلی او د خلکو ته دغه د تعلیماتو خلاصه وه چې بني اسرائیل ته الله پاک دې رالېږلی. اوس یو شي ته لږ اشاره کوو چې د عیسی علیه السلام په مقابل کې چې کله د دعوت شروع کې او د پیغمبر شو، خلکو ته دغه خبرې چې دا مونږ کوم وکړې دی وکړې، نو د خلکو هغه څه وو،
عکس العمل یې څه و، خلکو دا خبرې ومنلې که ونه منلې او څه یې وکړه. دلته ځینو امامانو دا خبره کړې چې دلته خلک یې د سره مخالف شو. زیات عام خلک چې کوم یهودیانو د بني اسرائیلو هغه د عیسی علیه السلام طرفدار و. د خبرو طریقه او طرز د وعظ داسې ناشنا غوندې و چې خلکو ته بیا خبرې کول بالکل هر سړی پې پوهېدل، بلکې د ټول انبیا علیه السلام طریقه دا وه چې د خلکو سره بیا په داسې ساده ژبه خبرې کولې، په داسې الفاظ بیا خبرې چې بالکل د سړي زړه ته کې وتل. حتی د بخاري حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې ده به خبرې کولې یو لفظ بیا جدا ویلې، او بلکې ځینې خبرې به چې با اهمیت وي بیا 2-3 ځلې تکرارولې چې دا خلک په ذهن کې وساتي. نو عیسی علیه السلام چې کومې خبرې کولې خلکو ته واعظ کولو، نو هغه ډېرې زیاتې خوږې خبرې وې، ډېرې نرمې او پستې خبرې وې. عوام خلک د ده طرف ته ډېر زیات متوجه شو. نو چې کله دا خبره وشوه چې د عام خلک د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام په طرف باندې متوجه شي، د خبرې د واعظ او نصیحت داسې و چې د خلکو په زړه باندې بالکل لکه ملم غوندې لګېدلو. خو دې یو نقص وکړي، هغه نقص دا شو چې کومه حاکمه طبقه او حکما او علما او روحانیون او پیران، هغه مذهبي خلک چې کوم یو او چارواکي د دولت، دا خبرې دوی په خلاف لګېدې او دوی د دې سره ډېر سخت مخالف و. ځکه چې څونه خلک به عیسی علیه السلام ته نږدې کېده، نو دوی خپل مرګ په دې کې لیدلو. لکه اوس سیاسي لحاظ باندې چې سړي ته خلک ډېر توجه کوي، نو سړی به خلک کوشش کوي د مخې نه لرې کړي، ځکه چې دا څه مصیبت که سبا د خلک خبره که وټونه کېږي دا بیا ګټي، او که خبره یې ده به کېږي او مراجعه به دته کېږي، نو بس د هغه غریب په خلاف باندې بیا مشکلات پیدا کړي. عیناً خبره همداسې د سیدنا عیسی علیه السلام په باره کې شوله چې کله د خلکو توجه دته زیاته شوه او ډېرو خلکو د ده اطاعت او هغه قبول کړي، نبوت قبول کړي، نو بس دلته دغه روحانیون او علما او پیران او چارواکي چې کوم یو دا یو دم د سره مخالف شو چې دا خو د مونږ هغه بلا چې په لاس راتله، خو بس د منځ ځي دا مونږ اقتدار او دا د مونږ سرداري او ملکي او مشري چې کوم دا خو د خطر سره مخامخ شو. بس دا د عیسی علیه السلام لپاره دا یو درد سر جوړ شو. نو بس د خلکو یو د مخالفت شروع کړه. دویمه خبره مونږ تاسو امامانو دا لیکلې ده چې عیسی علیه السلام د یهودو د هغه علماو چې علماء سو بد علما چې کوم یو صرف د خپل ګېډې په خاطر او د خپل جب په خاطر باندې کار کولو، د هغوی سره د شریعت مسله نه وه، د الله د دین مسله ورسره نه وه. نوم یې و ملا، نوم یې و عالم، نوم یې و پیر، نوم یې و فقیر، خو و غل. نو بس د څو په خلاف باندې عیسی علیه السلام سخت الفاظ استعمالول. ای ریاکارانو، ای فریسیانو، ای د انبیا علیه السلام د قاتلونو اولاده، ځکه ډېر زیات انبیا علیه السلام دوی په شهادت رسولي وو. نو به ویل ای مارانو، ای لړمانو، ای خدای وهلو، د تاسو سزا صرف جهنم دی. همدغه کوم یو چې دا روحانیونو علما او د خلکو تاسو خپل اصلي شی پرېښی په بله روانئ. نو دې خبرې هم هغوی غوسه یو دم بیا راوپاروله چې ظالمه د خدای نو داسې خبرې څنګه کوې، مونږ خو هسې لکه هغه چیچلي وو تیار، ځکه چې غوسه ورله چې دا خلک خو ټول د ده په طرف کېږي. نو دا خبرې بیا چې وکړه چې ای مارانو، ای لړمانو، ای د انبیا علیه السلام د قاتلونو زامنو، د تاسو ځای صرف جهنم دی، تاسو سزا صرف جهنم. نو په دې باندې هم دوی ډېر په اصطلاح سره ګرم بشو. بله خبره د دې هغه دا وه چې د یهودو په دین کې خو یو سبت د هفتې ورځ چې کوم یو ده، دا خاص دوی یو احترام یې ساتلو، همغه ورځ به عبادت کولو، بس هغه به نه کول. نو سیدنا عیسی علیه السلام دا خبره نه کوله ورسره چې صحیح ده، دا ټولې ورځې د الله پاک ورځې دي، د ټولو کې عبادت پکار دی، په دې ټولو کې د الله پاک او د خلکو د حقوقو مراعات ساتل پکار دي. تاسو صرف د یوه ورځې عبادت ته پرېښې، دا نورې ورځې چې څه کوئ هېڅ هغه نه ساتئ. د الله دین چې کوم یو دی دا صرف یو ورځ پورې مربوط نه دی، دا د وخت پورې مربوط نه دی، بلکې دا په ټول ژوند کې په هر ساحه کې باید عملي شي. نو عیسی علیه السلام ویلي چې دا سبت یا د هفتې ورځ چې دا د انسانانو دپاره ده. داسې الفاظ به ویلې، نه دا چې انسانان د سبت دپاره دي، نه دا چې انسانان د سبت دپاره دي، بلکې دا سبت د انسانانو دپاره دی. د هفتې ورځې د عبادت ورځ د انسانانو دپاره شته، دا نه دا چې دا انسانان د سبت دپاره پیدا شوي دي. نو تاسو داسې غلطي مه کوئ چې بس دا ټول شی راټول کړی په د یو هفتې ورځ کې، او دا نور چې بیا څه کوئ هغه به کوئ. نو ځکه په دې خبره هم د خلکو ورسره ډېر مخالف چې ته دا څنګه کوې. بله خبره دا وه چې په یهودو کې ظاهري پاکوالي ته ډېره توجه، لاس پاک پرې مینځه او دا باطني هغه ته هېڅ قسم توجه نه وه.
باطن کې هغه غله، هغه ډاکوان، هغه لړمان، هغه ماران ته ګرځېدلي وه، هغسې لیوان و شرمخان چې هر څه یې کول، خو په ظاهر کې به جامې سپینې پاکې صفا او لاس او هر څه دې شیان به ډېر خیال ساتلو، خو په باطني هغه کې بالکل دوی ناکام. عیسی علیه السلام خو د ډاکټر خو وظیفه دایي داسې امراض شته چې هغه ظاهري امراض وي، نو د ظاهري په شکل باندې سړی تداوي کړي، خو چې مرض دې په ذهن کې، په فکر کې، په زړه کې، په جګر کې، په کولمو کې، او ته بیرون ملمونه ټوله ورځ په دې هغه باندې وایه، په لاسونو په پښو باندې ځان پرې غوړوه، دې هېڅ پیدا نشته که نه. چې اوس یو سړي معده خوږېږي، سړي په زړه کې تکلیف وي، جګر کې تکلیف، په مغز کې تکلیف وي، او څوله ورځ بس کریمونه دي راخله په سر او په مخ او په هغې ته په لندې شي، د اصلي شي ته چې کوم دی هغې ته توجه نه کړه. د عیسی علیه السلام اصل خبره دا وه چې ظالمانو تاسو کې خو باطني امراض دومره ډېر دي چې د سره ټول لاندې خرابوي، نو ولې توجه نه کوئ د باطني امراضو ته، باطني مشکلاتو ته، چې تاسو به ظاهر باندې ډېر زیات تاکید کوئ، باطن هم پرېښه ده. بلکې دین خو دا دی چې ظاهر ته هم توجه وي، باطن ته هم توجه. اصل خبره خو دا چې دې طریقه په دې باندې هم هغه خلک ورته وران ورسره چې تاسو ظاهري هغه ته توجه نه کوئ او باطني هغه ته هم توجه ډېره زیاته ده. دا هم یو د اختلاف او د عکس العمل د خلکو. او بل دا دی چې په مجازي لحاظ باندې بل دا و چې عیسی علیه السلام به کله د یروشلم چې کوم یو بیت المقدس ښار دی، د هغوی په ژبه کې یروشلم ښار چې د هغه ښار و چې په کوم ښار کې یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام، بلکې د څلوېښتو انبیا علیه السلامو شهادت هغه کې شوی دی په دې یروشلم ښار کې. یعنې څلوېښت انبیا علیه السلام دوی په شهادت رسولي دي انبیا علیه السلام. ویقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن شریف کې څو ځلې دا تکرار دا ځای راغلی چې دوی به وژل انبیا علیه السلام بغیر د حق نه. یعنې داسې نه و چې خدای ناخته قتل کړي، زنا کړي، داسې هغې کړي، نه، هېڅ پاک صفا معصوم انسانان به وژل. نو عیسی علیه السلام د خولې نه به کله کله داسې ورته وتل چې ظالمانو د خدای تاسو داسې اعمال شروع کړي، داسې کارم شروع کړی، انبیا علیه السلام په شهادت رسولي. د یو نبي او د یو پیغمبر په ناحقه باندې شهادت خو د دنیا تباهي ده. نو کله کله به دا ویل چې دا یروشلم چې کوم یو دی چې دا د انبیا علیه السلام مقتل دی، د انبیا علیه السلام د شهادت ځای دی، نو دلته به په تاسو باندې الله پاک غضب نازلوي او هغه به کې کله به د خولې نه خیرې وتلې چې دا یروشلم دی الله پاک تباه کړي، چې دا چې ظلم پکې روان دی. ځکه هلته ډېر زیات ما درته ویلې چې عیسی علیه السلام چې کله راغلی چې وایي کتل په حرم کې داخل کې به بس سوداګانې او هغه کېدلې او مالونه به راغله، ټول حرم به د مالونو نه ډک و. نو علت تجارتي مرکز ګرځېدلی و. په دې خاطر به عیسی علیه السلام ته غوسه ورغله او علماو ته به ډېره غوسه کوله چې علماو که دا خلک نه پوهېږي، خو خیر خو نه پوهېږي، غریبانان عوام دي، نو تاسو خو ظالمانو پیرانو فقیرانو ځان ته علما او روحانیون وایي، نو تاسو خو په دې پوهېږئ چې دا شی هغه دی. په دې باندې هم خلک ورسره بد شوه چې دا خو د مونږ هغه عاید چې کوم یو د پیسې او ټکس دا شیان راځي، دلته چې خلک راځي طبیعي خبره ده مونږ ته هم برخه پکې راکوي، نو دا خو ته مونږ باندې دا روزي ودروي، نو بس په دې باندې ورسره دا ورسره وړاندې. او بل دا دی چې په مجازي لحاظ باندې به عیسی علیه السلام داسې الفاظ استعمالول چې هغه په مجازي لحاظ باندې صحیح وو. د الله مونږ اوس لکه وایو رسول الله د الله پاک محبوب دی، د الله پاک نږدې دی، د الله پاک هغه دی، داسې الفاظ هلته په هغې وخت کې د ابن په نامه د الله پاک زوی په نامه داسې الفاظ استعمالېدل په هغې وخت کې. نو دا خبره د هغوی مخالفه شوه چې ته ځان ته چې وایې چې زه د الله پاک دوست یم، زه د الله پاک محبوب یم، زه د الله پاک زوی یم، نو دا په مجازي لحاظ به د استعمالول، نو دا خو د کفر د ارتداد خبره ده چې دی کوي. او بل د پسې دا خبره پروپاګند شروع کړي چې دا سړی خو چې داسې خبرې کوي، داسې معلومیږي چې دا د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د هغه باچهۍ خوبونه ګوري، هغه باچهۍ بیرته راژوندي. په دې وخت کې د عیسی علیه السلام په خپل وخت کې رومیانو فلسطین نیول او د رومیانو تر کنټرول او اثر لاندې و. هلته به د هغوی نماینده کېناستلو، وایسرای و ګورنر و البلا چې هغه به کېناستلو، نو تسلط د رومیانو په لاس کې و. خو دوی خپل پاچا هم لرو، لکه دا زمونږ او تاسو روسان چې راغله، انګریزان چې راغله، امریکایان چې راغله، دلته داسې خلک کېنول چې هسې د رئیس جمهور و صدر اعظم او د وزیر په نامه یادېدل، خو د تبدیلۍ او د هغه اختیار د دوی سره نه و، د بل چا سره و، فیصلې به بل چا کولې، دوی غریبانان به بس ناست ورته کتل، بیا نوم به رئیس جمهور و، نوم به صدر اعظم و، نوم به وزیر و. خو و به اوس د شاه شجاع په باره کې تاسو ولټوئ، شاه شجاع قریب به بس هغه به خپله په د تاریخ کې هغه کړي دي، اقرار یې کړی چې صرف مکتوب دوی لیکي، هغه کوي سر اټاپه، ما سره اټاپه پې زه وهم. دغسې د روسانو په وخت کې دغسې چې کوم خسان چارواکي اختیار دی بل چا
په لاس کې دا خارجيان چې کله هغه شي طبیعي خبره ده واقع خو یې سړی دا نور خلک یې کېنولي خلکو ته شوشه داسې ښیي چې تاسو خپل سړی ناست یاست تاسو هغه دی او موږ هسې تاسو سره حکومت کوو خو په حقیقت کې خبره همدا وي چې ټول اختیارات د همدې خلکو سره په لاس کې نو دغسې دلته په دې فلسطین کې عینا خبره وه چې رومیان اختیار د رومیانو په لاس کې اقتدار د رومیانو په لاس کې نو دا کوم خلک چې د فلسطین په نامه ناست دا به په نامه باندې مشران نو ځکه د هغوی سره نو دلته هغې خلکو د راپارولو دپاره د رومیانو د احساس د راپارولو دپاره دا پروپاګند شروع کړه چې دا سړی خو لکه چې کودتا کوي انقلاب کوي دا ټول مملکتونه کې چې کوم یو د دولت د باندې اعتراض وکړي مخالف شون دا یو تور ورباندې همیشه لګوي ته تورورست یې ته مخالف یې ته انقلاب کوي ته کودتا کوي ته اشرار یې او بلانګه شل خبرې پسې جوړوي دا دغه وجه ده دوی عینا د یهودو او د خلکو دغه شی د عیسی علیه السلام په شروع کې چې دا خو د داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام د حکومت خوب ګوري او هغه را ژوندي کول غواړي انقلاب کوي کودتا کوي او پاڅون کوي او پلانګې کوي بس دا هغه رومیانو ته داسې خوله کې وراچو لکه موږ او تاسو بالکل ګورو د انګریزانو د روسانو د امریکایانو په موجودیت کې ډېر خلک داسې وو چې په همدې چلې د هغې خلکو نه پیسې شکولې ځان یې ورته معتبر کول زه خو تاسو ډېر مخلص یم صاحب دلته داسې خلک شته چې هغوی داسې کارونه کوي در حالی چې هغه غریبانان به یا به ځان پوه یا به ځان نه یا به رښتیا یا به دروغ خو دوی هغه خپله جاسوسي او چاپلوسي او د څه پیسو د ټنګو د ټکو د لاسته راوړلو په خاطر به دا کارونه دوی عینا همداسې وکړه نو عیسی علیه السلام ته ورو ورو دغه مشکلات داسې پیدا کېدل بله خبره دا وه چې عیسی علیه السلام په دې تعلیماتو یو خبره د مساوات او د ورورۍ او د اخوت د اخوت یې موږ تاسو په دین کې ډېر غټه خبره ده چې انما المؤمنون اخوة نو عیسی علیه السلام په تعلیمات د انبیا علیه السلام بلکې د ټول انبیا علیه السلام په تعلیماتو کې دا خبره شته چې مؤمنان سره ټول ورونه دي او د یو ورور د بل ورور خیال باید وساتي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د هغه په نامه مواخات په نامه باندې سره دوه کسان سره ورونه کړل بلکې په معراج کې سره تر یو وخت پورې شریک وګرځول تر څو پورې چې هغوی مشکلات حل شو نو دغې نه خلک د حکومت او د عام خلک چې کوم سرداران او مشران و پخوا خو دا اوس خو لا لږ ښه دی پخوا خو داسې و چې څوک به چې سردار او مشر او چارواکي او دا نور خلک به بالکل حیوانات بلل بالکل حیوانات په شان به بلل نږدې به ځان ته نه پرېښول په دسترخوان به نه پرېښول او دا سردارانو چې ایمان هم نه راوړلو یو وجه صرف همدا وه چې د انبیا علیه السلام په شاوخوا به معمولا غریب خلک وو نو دوی چې د دې غریبانو سره موږ څنګه کینو نو دغه د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام دا د اخوت او د مساوات کومه تعلیم چې دا د چارواکو په زړه ښه نه لګېدلو دغه شیان دغه دلایل د عیسی علیه السلام په خلاف باندې راټول شو او بیا د ده په خلاف باندې خصوصا دوه شیان ډېر مهم وو دا دوه شیانو کې هغوی ډېر د عامو خلکو د یهودیانو عامو یهودیانو د بني اسرائیلو د راپارولو په خاطر د عیسی علیه السلام د ابن الله مسله راوړاندې کړله چې هغه به ویلې زه د الله پاک زوی یم د الله پاک محبوب یم د الله پاک استازی یم هغه به په مجازي لحاظ باندې هلته دا خبره عام تقریبا کېدله نو دا خبرې پسې راوځي دا مرتد دی دا کافر دی دا ځان ته د خدای زوی وایي بس دا خبرې پسې راوایستلې دا یې د عامو خلکو د پارولو دپاره دویمه خبره د رومیانو او د خپلو چارواکو چې کوم یو دوی مشرانو دي دوی د قوم نه او د هغوی تر تسلط لاندې وو د هغې په خلاف بیا دا خبره کوله چې دا خو د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام د وخت خوبونه ګوري اباچي غواړي انقلاب کوي پاڅون کوي کودتا کوي او دا کوي بس داسې یو حالات یې راغله چې بس حتی تر دې اندازې پورې چې حضرت سیدنا عیسی علیه السلام په خلاف یو غټه فتوا ولیکله د علماو او روحانیونو او هغې کې دا دلایل ورکړي په دې دلیل باندې د کافر دی دا دی او دا دی د باغي دی د حکومت هغه مني او دا کوي هغه باقاعده ولیکل هغه ټاپه کړه ټول دا څومره چې دوی مشرانو د ټولو ګوتې پرې ولګولې حتی ډېرو زیاتو د دوی مشرانو هغه ټاپه کړه حکومت ته وړاندې کړه چې دا سړی خو دغسې دی او دا سړی باید ونیول شي ام د موږ په خلاف دی ام ستاسو په خلاف دی نو چې داسې څوک چې تاسو په خلاف نه د حکومت په خلاف نه هغه باید څوک پرېږدي نو هغه محکمې ته وړاندې کړه حتی عیسی علیه السلام د رومیانو محکمه کې وړاندې شو چې ته ولې داسې خبرې کوې هغه ورته وایي چې دا ابن الله خبره خو مجازي خبره دی الله پاک پیغمبر یم دی الله پاک دوست یم محبوب یم نو دا خو اوس داسې خبره نه
ده چې ما باندې د ارتداد خبره دی، خپله د الله په پیغمبر یم تاسو ما باندې د ارتداد فیصله کوئ. او دا بله خبره چې تاسو وایئ چې دا د حکومت غورځول غواړي، قسم خدای که د تاسو حکومت ماته د یو شن د اپلي که درته د 2 روپۍ که درته اهمیت هم لري څه ته دا حکومت په بلا وهمه. امام مطلب دا دی چې دا خلک دومره په اخلاقي لحاظ، په باطني او په روحاني لحاظ داسې اندازې ته ورسېږي چې د آخرت حکومت د دوی شي، د آخرت حکومت دوی ته. ځکه په آخرت کې د هر سړي یو جنت یو مکمله باچي ده، بلکې د دې باچي نه چې په دنیا کې د هغه نه غټې دي. یو ادنا جنتي برخه په جنت کې دومره ډېره ده چې دا اوس د یو براعظم قدر ته یو سړي ته ورکوي، یو براعظم قدر ته یو سړي ته ورکوي. نو ظالمه ده خدای، دا په یو براعظم کې په سلګونو باندې حکومتونه دي، هغه په خپلو کې سره نه په جوړېږي. نو هلته د یو سړي د ادنا جنتي برخه دومره ډېره ده. نو زه دغه غواړم، ما مطلب دغه حکومت دی، دغه نظام دی، دا ستاسو نه دی. نو دا د عیسی علیه السلام هغه خلاف باندې دا دسیسې او توطیې د خلکو جوړول. سیدنا عیسی علیه السلام باندې ځینې خلکو ایمان راوړلو، او بیا خاصو خلکو ایمان پرې راوړلو چې هغې ته ویل کېږي حواریون. عیسی علیه السلام 12 حواریون، او د حواریون اصل 2-3 معنا د حواریون شوې ده. سپین معنا هم ورکوي، د مدد کوونکي معنا هم ورکوي، د ناصح معنا هم ورکوي، د سپین د دوبي معنا هم ورکوي. یعنې دا داسې خلک و چې ام تک سپین و زړه سپین و ظاهر هم سپین و باطن هم سپین و مددګار و مخلص هم، او بلکې د عیسی علیه السلام شاګردانو. نو حواري اصل که د هغه نه واخلې د عبراني لفظ کې شاګرد ته ویل کېږي، موږ ورته شاګرد دی، ورته حواري وایي. نو د عیسی علیه السلام 12 حواریون وه چې د فیصله سره د شاګردانو دوی ته به د وظیفې ورکړه، دا وکړه دا کارونه به د حواریونو باندې کول. لکه موږ تاسو صحابه کرام دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو هر یو ته جدا جدا وظیفه ورکولې، ته به دا کې څوک جنګ ته، څوک د خبرې، څوک لېږل، څوک امامت، څوک سبق ورکول، څوک تعلیم، څوک فتوا ورکول. مختلف صحابه کرام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ باندې مختلف وظیفې ورکړي، څوک مشاور، څوک وزیر، لکه سیدنا ابوبکر، حضرت علي، حضرت عثمان، حضرت نور، دا مشهور صحابه کرام چې هر یو ته جدا جدا وظیفې. دغسې د حواریونو مختلفې وظیفې اجرا کولې. د دوی نمونه په هغه کې کتابونو کې راغلي 12 حواریونو، هغې کې او مشر حواري چې کوم یو هغه پطرس او اندریاس، دا دوه چې دي، دا دواړه غالبا لیکلي چې دا ورونه ورسره. او اولین ایمان همدې خلکو په عیسی علیه السلام راوړی، د نبوت یې منلی او دته تابع شوي وو. پطرس دا غټ حواري همدا و، د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام، او بل یعقوب په نامه باندې، بل یوحنا په نامه، بل فلیپس په نامه، بل پرتلمسائی په نامه، لوقا په نامه، متی په نامه، یعقوب بن حلفي په نامه، تدی، شمعون او یهودا اسکروتی. دغه 12 د شاګردانو، دا به د سره باقاعده ګرځېده او مختلف کارونه او مختلفو ځایو ته به یې لېږل د وعظ و نصیحت لپاره. دا به ورسره معمولا ملګري وه. بله خبره دا ده چې عیسی علیه السلام ته الله پاک د خلکو د پوهې او د هغه دپاره معجزات ورکړي، مختلف معجزات. قرآن عظیم شان کې آل عمران کې د عیسی علیه السلام د معجزاتو تذکیر شوی دی. څو شیان عیسی علیه السلام، 15 غالبا 15 معجزات عیسی علیه السلام لرل. یو خبره دا وه چې خټه به یې راواخیسته، خټه، او د خټې نه به داسې شی تاو کې یو مرغۍ به ترنه جوړه کړه، سر به یې ورکړه، سترګې به یې ورکړه، هغه به یې ورکړه، وزرې به یې ورکړه، پښې او دا شیان به یې ټول جوړ کړه، داسې به یې جوړه کړله. لکه مثال که هیئت طیر راځي، داسې یو شی به یې جوړ کړه، بیا به یې داسې پوکې چې پوکې کې شی به ژوندی شو، ایسته به والوتو. ځینې خلک داسې وایي دا د شپې شاوپرک چې ورته ویل کېږي، شپې چې ګرځي، دا به د عیسی علیه السلام د لاس جوړ شوی شی دی. خو دا یو هغه دی، نه پوهېږم چې شی جوړ کړي، کېدای شي هغه وخت کې وایي. نو شاوپرک ځینې خلک وایي دا د همده د جوړه خبره ده. نو عیسی علیه السلام خپله وایي، خپله قرآن عظیم شان کې انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر، زه تاسو د خټې نه د مرغۍ په شان یو شی جوړم، د مرغۍ په شان، مرغۍ نه بلکې مرغۍ په شان جوړم. بیا څه کوم؟ فانفخ فیه، نو بیا په هغې کې بوکې کوم، فیکون طیرا باذن الله. نو هماغه شی چې د خټې نه ما جوړ کړی، د شکل او قواره د مرغۍ، هغه بس مرغۍ شي ایسته والوځي بس منډه کې. نو دا باذن الله، البته د الله یو معجزه دا وه. د عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې د خټې او د خاورې نه به د مرغۍ شکل جوړ کړي، بیا به چې بوکې بګوي، هغه مرغۍ جوړ شي، ایسته به والوتل. یو دا. دویم دا چې کوم خلک چې د مور نه ړانده پیدا شو، د مور نه ړوند بچ پیدا شو، دې علاج غالبا اوس هم په طبابت کې تر اوسه پورې نشته چې مور نه څوک پیدا شي د هغه جوړېدل سترګو بیا ممکن نه وي. هغه څه داسې مشکلات لري چې هغه
اوس طبابت لا نه دی هغه کړي. نو د عیسی علیه السلام نه تر اوسه خو تقریبا 2000 کال وته، نو دا لا نه ده ده به دا کار کولو. وایي چې عیسی علیه السلام به داسې مادرزاد وړون به چې کوم یو فقط داسې به لاس پرې راکش کړي بس الله پاک به روغ جوړ کړي هغه به ورکړي. دا د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام معجزه وه. نو اول دا چې د مرغۍ شکل بیا د خټې خاورې نه جوړ کړي، بیا به پکې وال به وتله. دویمه خبره دا وه چې مادرزاد ړندو ته به صرف په لاس باندې راکش کړه، لاس پرې ولو الله پاک به ښه کړي. او دریم شی چې کوم یو د برګیا مرض اپیس چې سپین داغونه انسان کې پیدا کېږي ته ویل کېږي پیس یا ابرس په عربي کې ورته ویل کېږي، موږ ته برګیا وایو په دې پښتو ژبه کې. نو دا به داسې وکړه چې څه به دا مرض لرلو د ته پر هغې، نو ده به په هماغه ځای باندې چې په کوم ځای کې به ابرس یا د برګیا مرض و پیس هغې باندې به لاس داسې راکش کړي، چې لاس به پرې راکش کړي نو هغه لاس به چې پولو چې الله دې شفا درکړي. سړی به روغ جوړ شو، بس برګیا به سره د په هغه به لاړلو. او دریم دا چې د مړو ژوندي کول، بس چې چا په ویلې چې مړی سرون که ورته ویلې چې قم باذن الله، د الله په اذن او د الله په هغه باندې بس جګ شه، سړی به روغ راجوړ شو، بیا خبرې مې کولې بس هغه بیا کول. یو هغه راځي ویلې چې ګرچې حدیث کې دا راځي غالبا وایي چې یو ځل د مړي ژوندي کول، نو خلکو ورته چې مړه داسې مړي نه دي، دا مړ شوي نه دي، هسې چا ښخ کړي دي او ژوندي ښخ کړي، نو ته یې را ژوندي کړې. که ته را ژوندی کولی شو، نوح علیه السلام زوی را جګ کړه او دونه کلونه په وتلي وایي راته وایي ښایي کوم ځای کې دی، مړی ورته وښودلو، بس یو دم یې اواز پرې وکړ چې قم باذن الله، بس سړی نیغ را جګ شو، بیا چې ږیره تقه سپینه وه. په هغې وخت کې د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه مخکې ویلې دي چا ږیره نه سپینه ده، سره دي چې عمر یې 1500 شپږ 900 که نو ږیره بیا نه سپینه ده، لاندې توره به. نو به چې را جګ کړې ږیره تقه سپینه وه، ویلې چې دا ږیره دې ولې سپینه ده، تاسو په زمانه کې دا سپینه ږیره نه وه. ویلې تا چې کله اواز وکړې چې قم باذن الله، بیا ما داسې فکر وکړ چې قیامت دی او د قیامت هغه سختي را په یاد شول. او وایي بس ډېر بیا پوښتنه ترنه وکړه چې دا مرګ دې څنګه پیدا کړې، د مرګ په باره کې څه تاثر لري. وایي چې خدا څه څونه کلونه کېږي چې زه مړ شوی یم، خو د حلق مې اوس هم تریخوالی د هغه پکې شته دی، د مرګ تریخوالی اوس هم شته، سکرات الموت چې ورته ویل کېږي تریخوالی اوس هم شته. نو ډېر سخت شی دی دا مرګ. دا د نوح علیه السلام د زوی غالبا سام چې کوم یو دی راژوندی کړی و له دغه کړی. او بل معجزه دی، پنځمه معجزه دی حضرت سیدنا عیسی علیه السلام دا وه چې کله بیا خلک چې راغله ورته، نو ورته ویل چې کور کې د پلانکي شی خوړلی دی او پلانکي شی د کور کې شته دی، دونه وریجې دي او دونه صابه دي او دونه دا شی کور کې شته او غوښه ده او دا شی د نن سهار خوړلی او بېګا دې دا خوړلی سبا دې دا خوړلی، دا بیا ورته ښودل. نو ورته وایي چې او واحي الموتى باذن الله، او بل وایي چې وانبئکم ما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، ته چې تاسو ذخیره کوئ او څه چې خورئ د هغې خبره هم زه تاسو ته درکوم. نو دا پنځه معجزات د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام په قرآن عظیم شان کې راغلي چې دغه معجزې الله پاک دته ورکړې وې. بس خبره دا ده چې د سیدنا عیسی علیه السلام په خلاف باندې چې کله داسې حالت راغله، روحانیون، پیران او ملکان او د حکومت چارواکي دا ټول یو د مخالف شو، ځکه د هغې ولې د نفوس په خلکو ولې چې عام خلک توجه ډېره ده، ډېر خلک ایمان پر راوړي، دوی ګټې او سرداري او مشري او ملکي او دا چارواکي په خطر کې ده. نو بس یو د په خلاف باندې بیا راپورته شو. نو بس اول دا خبره شو چې دغه مشران دي مخور دي هغه چې دا ټول د په خلاف شو. بیا د خلکو د غولولو د عیسی علیه السلام نه د ګرځولو په خاطر بیا مختلف پروپاګندونه مختلف هغه جوړ کړ، هغه فتواګانې ولیکلې، په خلکو امضا کړې او هغه دولت ته وړاندې کړلې. او بالاخره چې کله دا ټول کارونه وکړه، حکومت ته هغه غټ عریضه چې کوم وړاندې کړه، ډېرو زیاتو خلکو امضاګانې وکړې، دی مرتد دی باغي دی او دی پاڅون کوي او انقلاب کوي کودتا کوي، دا ټول شیان چې ورکړه. نو هغه کله چې هغه د رومي ګورنر دا شی پیلاتس په نامه یادېدلو ده ته چې وړاندې کړې، هغه چې وکتل بس ایستې هغه پرې وکړه چې دا سړی ګرفتار کوي او راولي. ویل چې محکمې ته راغله، محکمې کې هغه چې خبرې وکړې، نو هغه سړي ویل چې دا خو ګنهګار نه، دا خو ملامت نه دی، تاسو هسې هغه ویل چې نه بس دا تام خرموي او موږ هم خرموي. چې ښه چې تاسو کله کوي بس تاسو پوهېږئ او کار هم پوهېږئ، مسؤلیت یې تاسو په غاړه، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم. همداسې ورته وایي زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، مسؤلیت ستاسو وي، چې بالکل مسؤلیت یې د موږ وي، خو دا سړی ونیسه ونیولو او بندي کړه. دا د دوی خبره ده. خو خبره دا ده چې د موږ اصلي خبره دا ده چې کله دا ټول اقدامات وکړه او حکومت امر ورکړه چې بس ونیسئ. اوس خو دا د نیولو ځای مشکل و چې څنګه دا پیدا کړي. نو د دې 12 حواریونو کې یو حواري یهودا اسکروټي د سره تماس ونیولو او د دلاسه کې چې تاسو موږ د 100 پیسې درکو، بس دا سړی موږ ته وخی فقط موږ ته ځای وخی چې په دغه ځای کې دی. نو یهودا اسکروټي او د انجیل خبره دا ده
چې 13 طلایي سکې ورکړې، 13 طلایي روپۍ چې کوم یې په هغه وخت کې دینار یا ارشه چې هغه ورکړې او ده ورته ویل سید زه زیات درته ښیم. نو عیسی علیه السلام چې په کوم ځای کې ویل یې چې د اختر ورځ وه، د دوی د اختر د فصح چې ورته ویل کېږي، دا د اپریل 1514 چې نجات د بني اسرائیلو پیدا کړی هغه نه د فرعون هغه ورځ اختر و د دوی. نو دی راغی دلته ډوډۍ خوړه، بیا د شپې دپاره یو بل ځای ته لاړه پټ چې کوم د حکومت سره هسې لانجه وه او دی خو خبره وه چې داسې ما باندې فتوا د هغه شوې ده. نو هلته لاړو، دغه یهودای سکورټي خو دوی په دې په هغه کې شامل و، په حواریونو کې. نو د حکومت ته خبر ورکړي چې عیسی علیه السلام په دغه ځای کې، نو دی هم ورسره روان شو. چې کله ورسېدم بس خلکو سره تورې مورې چې هغه څه وسله مسله ورسره بس هغه ځای محاصره کړه. چې کله محاصره کړه نو د کتابونو دا خبره لیکلې چې عیسی علیه السلام مخکې د دې نه چې د محاصره شي، عیسی علیه السلام ته الله پاک خبر ورکړی چې دا ستا پسې راځي. نو په دې وخت کې ویل چې کله دوی محاصره شو، نو عیسی علیه السلام ویل چې الله دا ماته نجات راکړه د دې خلکو د لاس نه، ځکه دا ډېر ظالمان دي. په دې وخت کې الله پاک عز وجل جبریل علیه السلام ته امر وکړ چې بس عیسی راواخله ځان سره او راځه پورته یې راوله. بس جبریل علیه السلام راغی، عیسی علیه السلام یې جګ کړ. دلته یو خبره وشوه، هغه دا شوه چې دغه چا چې جاسوسي کړې وه، دا جاسوس چې کله ننوتو دا کوم ځای ته چې عیسی علیه السلام په کوم ځای کې ناست و، نو دې جاسوس شکل بالکل د عیسی علیه السلام په شکل وګرځه او عیسی علیه السلام د خلکو د نظر نه پناه شو. دی چې څنګه ور ننوتو د شکل عیسی علیه السلام په شکل شو او عیسی علیه السلام د خلکو د نظر نه، جبریل علیه السلام راغی د خلکو د نظر نه پټ شو. نو بس عسکر راتاو شو، همدی ونیولو. ده چې هر څونه چغې وکړې زه پلانکی یم زه پلانکی یم، د هغه خبر بیا هر ګنهګار او هر غل دا وایي چې ما غلا نه ده کړې بل چا کړې ده. نو دا خو هر سړی وایي چې زه نه یم بل څوک دی، همدی ونیولو. چې ونیولو بس لاسونه یې پرې تاو کړو. دوی به چې څوک کولو نو داسې به لرګی ورکړي، په دې لرګي به لاسونه ور دې ته به صلیب ویلې، په دې باندې لاسونه ورته وتړه او سړی روان کړي. چې سړی روان کړي او پلار کې همدا چغې وایي چې زه نه یم او زه نه یم او زه نه یم، ظالمه د خدای ته نه یې څوک یې. نو دا خو ټولو خلکو پېژندلو چې همدی دی، دا عیسی علیه السلام شکل یې بالکل هغه شوی. وایي چې په دې وخت کې دا کوم حواریون چې د عیسی علیه السلام سره دا غریبانان ویرېدل، نو بس ایست تنه پټ شو، بلې خوا ته لاړه. نو په دې خاطر باندې دوی لاړه، همدغه خپل ملګری چې کوم یو دی همدی اعدام کې د صلیب باندې وخېجولو. نو قرآن عظیم شان کې باقاعده په دې باره کې دا خبره راغلې ده چې وقولهم، دا سورې نساء کې دا آیت دی، وقولهم او د دوی دا خبره انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، د دوی دا خبره چې دوی وایي چې مونږ قتل کې هم وژلو شهیدم کې ابن مریم رسول الله چې کوم دی. الله پاک څه وایي؟ الله پاک څه وایي؟ وما قتلوه وما صلبوه، نه دوی وژلی دی نه یې اعدام کړی دی، نه یې وژلی نه یې اعدام کړی، چې دروغ وایي. ولکن شبه لهم، لیکن دا خبره دوی ته شکمنه شوې ده، مشتبه شوې ده. دوی اوس وروسته بیا دا پته ولګېده، هغه ساعت خو پته ونه لګېده، وروسته پته ولګېدل چې که چېرته مونږ عیسی مسیح اعدام کړی نو زمونږ هغه جاسوس څه شو، او که جاسوس هم مړ کړی نو عیسی مسیح څه شو. ځکه عیسی علیه السلام خو لاړو او جبریل علیه السلام ځان سره په مخه کې اخو دلته نه شو، چې نه شو بل سړی راونیول مړی کې. نو عیسی علیه السلام څه شو چې که مونږ خپل ملګری مړ کړی نو بیا عیسی څه شو، عیسی علیه السلام څه شو. او که عیسی علیه السلام مړ کړی قتل کړی می او مصلوب کړی می نو نه دا مونږ ملګری څه شو. ځکه نو الله پاک وایي لکن شبه لهم، دوی ته دا خبره شکمنه شوه. وروسته هغه ساعت خو پوه نه شو، ټول ګرم و منډه وه، بس وروسته بیا سړی ورک شو، عیسی علیه السلام الله درکه شو او دا بل ورک شو. نو په دې کې خو یو اعدام شو، یو خو صحیح ده، خو دا بل څه شو اوس په دې خبره کړه. څه وایي؟ وما قتلوه یقینا دوی دا سړی نه دی وژلی، په یقین سره چې داسې 100% دوی په دې باندې هغه وکړي، دا کار نه دی شوی، دی نه دی وژلی په یقیني. بل رفعه الله الیه، بلکې الله پاک دی پورته کړی دی ځان ته، بلکې عیسی علیه السلام الله پاک د جبریل علیه السلام په واسطه باندې پورته کې دوی د اخلاص کې. ځکه وکان الله عزیزا حکیما، الله پاک چې دی غالب دی، زبردست دی، د قوت خاوند دی، او بل دا چې حکمت دی. د حکمت تقاضا امدا وه، د حکمت فیصله امدا وه چې عیسی علیه السلام دې ژوند دی یو څه وخته پورې او بیا دې یو ځل دې دنیا ته راشي. ځکه یو خبره چې دا ده هغه دا ده چې عیسی علیه السلام دا دعا کړې، حدیث کې راځي چې عیسی علیه السلام دا دعا کړې الله پاک ته. بلکې یو هغه دام راغلی روایت چې ټولو انبیا علیه السلام دا دعا کړې وه، الله پاک نه غوښتنه کړه چې موږ د نبی آخر زمان په امت کې شامل کړي، دا هغه یې کړې وه. ځکه د ټول انبیا علیه السلام او د ټولو امتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې
میثاق او عهد اخیستل قرآن شریف کې راځي د سورة ال عمران یو اتیا او دوه اتیا وإذ أخذ الله النبیین میثاق وإذ أخذ الله ميثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب أو حكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه. الله پاک د ټول انبیاء علیه السلام نه میثاق کلک تعهد واخیستو چې تاسو ته کله نبی اخر زمان راشي نبی به څه کوي لتؤمنن به ولتنصرنه دغه باندې به ایمان نه وړي نصرت به کوي. بلکې امام بخاری امام ابن ابي حاتم امام ابن کثیر امام ابن جریر طبری د څلورو غټو امامانو دا روایت را نقل کړی عبدالله بن عباس او د حضرت علی کرم الله وجهونه چې د ټول پیغمبران نه خو یو تعهد عهد واخیستل شو چې کستاسو په ژوندانه باندې او زمانه کې نبی اخر زمان نه لتؤمنون به ولتنصرنه نو ایمان هم پر نصرت هم کوي. بیا دویم تعهد ته انبیاء علیه السلام ته امر وشو چې تاسو د خپل امتونو نه دا تعهد واخلئ د خپل امتونو نه دا تعهد واخلئ چې که چېرته نبی اخر زمان ستاسو په ژوندانه کې راشي نو لتؤمنن به ولتنصرنه دغه به نصرت هم ایمان وروړي. نو داسې معلومیږي چې ټول انبیاء علیه السلام په مجموع کې او ټول امتونو په مجموع کې خپل انبیاء علیه السلام ته دا تعهد ورکړي چې که نبی اخر زمان راشي موږ به ایمان پرې راوړو او هغه به کوو ورسره نصرت به کوو. نو ځکه دا خبره د دې آیات نه داسې معلومیږي چې انبیاء علیه السلام به خود دا خبره کړي چې دومره غټ شخصیت دی چې د ټول انبیاء علیه السلام نه د په باره کې تعهد اخیستل کېږي چې باندې به ایمان راوړي نصرت به کوي. نو بس ځکه په دې وخت کې دوی ارزو وکړله چې الله موږ هم د په امت کې شامل کړي. دا څومره غټ شخصیت دی دا څومره غټ هغه دی. نو وایي چې د عیسی علیه السلام هغه قبوله شو دعا الله پاک دا قبوله کړه بس چې ته به د نبی اخر زمان په امت کې د امتي په حساب باندې د قیامت نه مخ وانه لعلم للساعه عیسی علیه السلام چې د قیامت ته نخونه یو نخه ده. نو د قیامت په آخري وختو کې د سیدنا مهدي علیه السلام په وخت کې راځي هغه سره هغه مخکې راځي بیا به راځي بیا به دواړه یو ځای سره د دجال مسیح دجال په خلاف باندې عملیات کوي او هغه به وژني. نو دغه وخت کې عیسی علیه السلام بیا راځي. نو الله پاک د حکمت ځکه وکان الله عزیزا حکیما الله پاک غالب زبردست او د حکمت خاوند دی. نو د دې فیصلې مخه خو څوک نشي ولی بس نو الله پاک عیسی علیه السلام پورته بوتلو. دې په اړه کې تقریبا اتفاقی نظر دا دی چې عیسی علیه السلام صرف 3 کاله نبوت وکړ. په 10 کلنۍ کې د پیغمبر شو او 3 کاله نبوت وکړ. د 3 کاله وروسته دا لانجه چې پیښ شو الله پاک پورته بوتلو او د خلک په خپل منځونو کې بغم کړ. بیا د دې نه وروسته دوی په منځ کې ډېر اختلافات راغلو چې د خدای دی چا به د خدای زوی دی چا به پلان کې او وایم په کې جوړه شوله. نو همدونه درس به بس ان شاء الله د عیسی علیه السلام سوالې مخ ویلې د عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل آخري پیغمبر و. دنه وروسته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بل پیغمبر بیا نه راغلی. نو دا د هغې سلسلې لړۍ آخري پیغمبر دی. نو ان شاء الله د انبیاء علیه السلام سیرت ختم شو. زما خپل نظر دا دی چې مونږ به ان شاء الله متباقی څه درسونه د قصص القرآن په نامه باندې یو څو درسونه کوو چې قرآن عظیم شان کې ځینې قصې راغلي چې هغه د انبیاء علیه السلام پورې مربوط نه دي لکه اصحاب کهف تیر شوي دي. مسلمانان مؤمنان غټه قصه ده په باره کې یو غټ صورت نازل شوی دی. نو هغه به ان شاء الله وایي هغه به د قصص القرآن په نامه یو څو درسونه کوو. دا خو د انبیاء علیه السلام سیرت چې په قرآن عظیم شان کوم قصې راغلي ان شاء الله د قرآن عظیم شان او د صحیح احادیثو په رڼا کې به هغه قصې چې په قرآن عظیم شان کې راغلي لکه اصحاب السبت دا د هفتې د ورځې چې بیزوګان او خنجران ته نه جوړ شو دغه چې د اصحاب کهف او داسې اصحاب الجنه په نامه سره یادېږي. تقریبا قرآن عظیم شان کې څه ډېرې قصې داسې راغلي چې هغه پیغمبرانو پورې مربوط نه وي خو د خلکو د امتونو پورې مربوط دي. او ان شاء الله بیا یو مستقل څو درسونه به په قصص القرآن په نامه باندې بیا هغه ان شاء الله کوو. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.